سلامونه قدرمنو ورونو خدای دې وکړي جوړ او روغ به یاست. ګرانو ورونو په دا ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ یو پکچر یا هم ویډیو خپل فیسبوک آی ډي ته په سمه کوالټي کې اپلوډ کړئ ملګرو. د یو ملګري په غوښتنه مې دا ویډیو جوړه کړې ده، نو زه به تاسو ټوله طریقه په تفصیل سره وښیم ملګرو. تاسو زما چینل ټیکنیکل افغان چینل سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل ایکن باندې کلیک وکړئ. ملګرو په ویډیو شروع کولو لومړی به تاسو راځئ خپل فیسبوک آی ډي به راخلاص کړئ. کله چې تاسو خپل فیسبوک آی ډي راخلاصه کړئ تاسو به په دا درې ټیک سره به طرفونه باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ لاندې برس په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. باندې کلیک وکړئ داسې یو صفحه به درته راخلاصه ده، به لاندې راسي تاسو پر دلته پر سیټینګ اینډ پرایوسي باندې کلیک وکړئ. د سیټینګ اینډ پرایوسي څخه بیا دلته راسي پر سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر سیټینګ باندې تاسو کلیک وکړئ لاندې به راسي پر پروفایل سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. د هغه څخه وروسته به تاسو دلته لاندې راسي داسې یو صفحه به دلته راسي، دلته به راسي تاسو دا میډیا اینډ کنټینیو دې باندې کلیک وکړئ. کله تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ نو داسې یو صفحه به درته راخلاصي، دغه اپشن یې تاسو اون کړئ ټوله. ته وینئ تاسو ریسپکټ میتود فور 3D فوټو وینئ، دغه تاسو دغه کوم ویډیو او عکسونه اپلوډ کوئ هغه تاسو په صفحه او ایچ ډي ډول اپلوډ کېږي. نو دا اون کړئ دغه اپشن انشاءالله چې تاسو کوم مشکل چې هغه به حل شي. نو هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. زما چینل سره سبسکرایب کړئ ټیکنیکل افغان چینل.